د خبرونو سرټکي مو د کندهار په غرونو کې د طالبانو نوې اډه باخبره سرچینې وایي چې دا جوړونې د هیبت الله په امر په پټ او ان د طالبانو د پولیسو له نظره لرې ترسره کیږي. د غیر معمولي تورونو لپاره د درو وهلو زیاتوالی له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې طالبانو 115 کسان په بېلابېلو تورونه لکه د نظام پر ضد د تبلیغات یا د ټلیفوني اړیکې په تور په درو وهلي دي. حالا به جای این همه درد شاید دستور نشسته بودم و برای آینده‌ام درس می‌خواندم، نه اینکه با زخم و طلاق زندگی را از نو شروع کنم. اجباري واده له زده کړو د محرومو نجونو برخلیک د زده کوونکي وایي چې د ښوونځي تړلو د دې ژوند په دوزخ بدل کړی دی. او واشنګټن د اوکراین او لویدیځو متحدینو ترمنځ د خبرو اترو کوربه زلنسکي او د امریکا ولسمشر به د اوکراین د جګړې پرمختګونو بحث وکړي او اروپایي مشران به هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. سلامونه، وخت مو په خیر. د امو 8 بجو خبرو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه 28 د زمري چې برابرېږي 13 د اګست. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. له کندهاره 2 سرچینو امو ته ویلي دي چې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده په امر د کندهار د 11مې ناحیې په غرنیو سیمو کې د طالبانو لپاره د یو ځانګړي پوځي اډې د جوړولو کار دوام لري. سرچینې ټینګار کوي چې دا اډه د غرني موقعیت په پام کې نیولو سره د ستراتیژیکو او امنیتي موخو لپاره جوړه شوې ده. مخکې له دې له کندهاره سرچینو امو ته ویلي وه چې طالبانو د کندهار د 11مې ناحیې په غرنیو سیمو کې د ځمکې لاندې تونلونو په جوړولو هم بوخت دي. د سرچینو لخوا د چمتو شوو جزئیاتو پر بنسټ دا رغونې د خلکو له نظره لرې او په ځینو مواردو کې حتی په کندهار کې د طالبانو د پولیسو له نظره لرې ترسره کیږي. په کندهار کې باخبره سرچینې ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده په کندهار کې د خپل ځواک د لا پیاوړتیا لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. په کندهار کې 2 باخبره سرچینې امو ته وایي چې د دې هڅو د یوې برخې په توګه د کندهار د 11مې ناحیې په غرنیو سیمو کې د طالبانو د ځانګړي پوځي او امنیتي اډې جوړول پیل شوي دي. سرچینې ټینګار کوي چې دا اډه به د طالبانو ستراتیژیکي او امنیتي موخې وڅاري. سرچینې همداراز وایي چې په دې اډه کې به د طالبانو د ځانګړو قوماندانانو او ځانګړو پوځي تجهیزاتو لپاره د استوګنې ځایونه هم وي. سربیره پر دې تر دې مخکې له کندهاره باخبرو سرچینو امو ته ویلي وو چې د کندهار د 11مې ناحیې په غرنیو برخو کې د ځمکې لاندې تونلونو د جوړولو کار هم پیل شوی دی. د ورکړل شویو جزئیاتو پر بنسټ د ځمکې لاندې تونلونو جوړول او د طالبانو د دې پوځي اډې روانه رغونه د خلکو له نظره لري او په ځینو برخو کې ان په کندهار کې د طالبانو د پولیسو له نظره لرې ترسره کیږي. په کندهار کې چې کوم تورونو جوړې دي د شاولیګات او د کوم ولسوالۍ کې او د څنګه جوړې نور ولسوالۍ دا په حقیقت کې هغه مراکز دي چې د فعالي لپاره د طالبانو په همکاري جوړېږي. هغه پټ ځایونه او د څنګه د روی د جمعیت مراکز هلته. طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم نوی یا رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو سرچینې ټینګار کوي چې د طالبانو د مشر وروستۍ هڅې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو په پام کې نیولو سره د طالبانو د مشر د نظامي ځواک پر ساتلو متمرکز دي. د پاکستان ناستې ته د 14 فعالان او سیاسي شخصیتونه بلل شوي دي. امو د پاکستان ناستې ته د بلل شوو کسانو هغه نوملړ ترلاسه کړی دی چې پکې 14 سیاسي شخصیتونه د ښځو د حقونو فعالانې، د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا غړي او د سولې او عدالت لپاره د ملي غورځنګ غړي شامل دي. په دې نوملړ کې نصیر احمد اندیشه، مصطفی مدسور، شینکۍ کډوخیل، فوزیه کوفی، عبدالرحمن حکمتیار، خاناغا رضایي، نرګس نیحان، بلکیس احمدي او نور شخصیتونه نومونه شامل دي. ټاکل شوی دی چې دا ناسته د روانې زیږیدنې میاشتې په 25 او 26 په اسلام آباد کې ترسره شي.
له یوې میاشتې په کمه موده طالبانو 115 کسان په بېلابېلو تورونه په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې له رسمي پاڼې د امو موندنې ښیي چې په دوی کې 10 ښځې هم شاملې دي. د طالبانو لخوا په درو وهل شوي 115 کسان هغه کسان هم شامل دي چې د طالبانو د نظام پر ضد د تبلیغاتو او د ټلیفوني اړیکې په تور مجرم پیژندل شوي دي. د هیواد ځینې اوسیدونکي په هیواد کې د درو وهلو زیاتېدونکو پلي کېدو په اړه نیوکه کوي او وایي چې دا مسله په هیواد کې د عادي کېدو په حال کې ده. په زمري میاشت کې د افغانستان د 14 ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو لخوا د درو وهلو شاهدان وو. کابل، سرپل، زابل، بلخ، پکتیا، دایکندي، بدخشان، کاپیسا، بغلان، میدان وردګ، کندوز، خوست او لغمان ولایتونه د طالبانو د سترې محکمې د رسمي شمیرو پر بنسټ له یوې میاشتې په کمه موده کې د 10 ښځو په ګډون 115 کسانو په درو وهل شوي دي او 10 یې په عام محضر کې. طالبانو د هیواد وګړي د نامشروع اړیکو، غلا، قمار، جعلي اسنادو، قاچاق او د چرسو او الکولي مشروباتو د پلور په تورونو په درو وهلي دي. خو په دې میاشت کې هیوادوال د طالبانو د درو وهلو د نوې پلمې شاهدان دي. د مثال په توګه په کاپیسا کې یو کس د طالبانو د نظام پر ضد د تبلیغاتو په تور د 19 درو وهلو سربیره په 1 کال او 6 میاشتو بند محکوم شو. او یا په سرپل ولایت کې یو شمیر نارینه او ښځینه د ټلیفوني اړیکې په تور د طالبانو لخوا په درو وهل شول. په ټوله کې د طالبانو د سترې محکمې د رسمي شمیرو پر بنسټ کابل، سرپل او زابل په ترتیب سره تر ټولو ډیر د درو وهلو شاهدان دي. گروه طالبان با افزایش شلاق زدنها در ملأ عام میخواهند مردم افغانستان را از هر گونه اعتراض و مخالفت در برابر حاکمیت خود بترسانند و کنترل اجتماعی را تقویت کنند. بسیاری از اتهاماتی که افراد بر اساس آن شلاق زده می شوند توسط گروه طالبان نظیر تماس تلفنی یا مثلا فرار از منزل اعمال مجرمانه نبوده و هیچ پایه و اساس حقوقی و دینی ندارد. د هیواد ځینې وګړي وایي چې د طالبانو د درو وهلو بهیر د هرې میاشتې په تیریدو مخ په زیاتېدو دی او طالبان هڅه کوي چې دا بهیر عادي کړي. در این اواخر محاکم سرایی بدون داشتن وکیل مدافع و شلاق زدن از سوی طالبان زیاد شده است. طالبان در پی عادی سازی این مسئله هستند و جهان با نشر اعلامیه و انتقاد بسنده کرده است و این یک موضوع نگران کننده برای ما شهروندان افغانستان به ویژه زنانی که از حقوق برابر برخوردار نیستیم هست. د دې ونې په پیل کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو لخوا د افغان وګړو د بدني سزا په اړه په یوه ګډه خبرپاڼه کې اندېښنه څرګنده کړه او راپور یې ورکړ چې په 2025 کال کې 4 کسان په عام محضر کې اعدام شوي او څه کم 580 کسان چې 100 ښځې هم پکې شامل دي په افغانستان کې د طالبانو لخوا په درو وهل شوي دي. له زده کړو محرومې ځینې نجونې وایي چې له جبري واده سره مخ شوي او له جبري واده ترخې کیسې لري. دغه نجونې زیاتوي چې طالبانو د دوی ژوند په دوزخ بدل کړی او د ښوونځي له تړلو وروسته یې ژوند تیاره شوی دی. نیلوفر د دغو زده کوونکو څخه یوه ده چې په بادغیس ولایت کې د ښوونځي له تړلو وروسته جبري واده ته اړ ایستل شوې وه. یوازې 14 کلنه ده خو د کلونو کړاوونو بار په خپلو اوږو وړي. مستعار نومې نیلوفر د بادغیس یوې زده کوونکې له ماشومتوب راهیسې په خپل ذهن کې یو روښانه انځور درلود چې حقوق ولولي او مدافع وکیل شي. خو کله چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې د کورني فشار له امله اړ شوه چې جبري واده وکړي. دغه زده کوونکې وایي چې له واده وروسته له کورني تاوتریخوالي سره مخ شوه او په پای کې له خپل خاونده جلا کېدو ته اړ شوه. هغه ټینګار کوي چې د زده کړو په اړه د طالبانو پالیسیو د هغې ژوند د بریالیتوب له لارې څخه د اوښکو او درد ډک راتلونکي ته رسولی دی. اگه مکتبا بسته نمیشد حالا به جای این همه درد شاید در صبح نشسته بودم و برای آینده‌ام درس می‌خواندم، نه اینکه با زخم و طلاق زندگی را از نو شروع کنم.
از حکومت میخوایم هر چیز زودتر مکتب را باز کنند تا دخترای بیشتری با سرنوشت تلخ ما روبرو نشوند. له دې سره د ښوونځیو تړل، د امر بالمعروف قانون پلي کول او د طالبانو محدودیتونو د ښځو لپاره ژوند ډیر ستونزمن کړی دی. ښځو ته له محرم پرته د سفر کولو اجازه نه ورکول کیږي. دوی له ډیری دندو ګوښه کیږي او په ټولنه کې د دوی شتون خورا محدود شوی دی. د بشري حقونو فعالانو په دوامداره ډول خبرداری ورکړی چې دا فشارونه د ښځو خپلواکي او ازادي له منځه وړي او د انزوا او جبری ودونو لامل کیږي. 4 سال است که ما مکتب نرفتیم. این موضوع روی زندگی و آینده ما خیلی تاثیر گذاشته. تمام دختران وضعیت روحی خوبی ندارد. امیدوارم مکتبات دوباره باز شود. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو لخوا صادر شوي له 100 زیاتو محدودونکو فرمانونو د ښځو په ژوند ویجاړونکې پایلې درلودې. خو د دې سازمان په وینا له 88% ډېرې ښځې زده کړې او کار ته لاسرسی نه لري. په دې ورځو کې د ښځو لپاره د کار موندل ګران شوي او د دوی لپاره د زده کړې دوام کابو ناشونی شوی دی. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي د څښاک اوبو د کمښت په اړه شکایت کوي او وایي چې د څاګانو له وچېدو وروسته په میاشتې کې یوازې 2 ځله د دوی د کورونو په نلونو کې اوبه راځي، هغه اندازه اوبه چې د دوی کورونو اړتیا نه پوره کوي. دوی په وینا له یوې خوا سخته ګرمي او له بلې خوا د اوبو کمښت د دوی ستونزې دوچنده کړي او دوی یې اړ کړي هغه اوبه چې دوی ورته اړتیا لري په لوړه بیه واخلي. د کابل ښار د 2مې ناحیې اوسیدونکي د څښاک اوبو د کمښت په اړه شکایت کوي او وایي چې اوبو ته لاسرسی د دوی لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. د دې ناحیې یو اوسیدونکی مدثر وایي چې اړ دي هره ورځ د خپلې کورنۍ لپاره 2 بوشکې اوبه له ځایي جوماتو راوړي چې د دوی له کوره لرې موقعیت لري. د هغه په وینا د اوبو دا اندازه د هغه د کورنۍ د ورځنیو اړتیا لپاره کافی نه ده. یا کما پیدا کنیم هیچ کس برای ما نمیده. مسجد میریم تایم نماز میباشه، مردم وضو میکنن نمیماند، بیگم وقتش که میریم مسجد خوب میباشه، پیسه او نداریم که او بریم بخریم و چیز بخریم، خیلی پیسه او قیمت است. د ګذرګاه د مزنګ قوای مرکز، خیرخانه، قصبه او دشت برچي د ځینو لرې پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د څښاک اوبو له کمښت شکایت کوي. د کابل د دې برخو اوسیدونکي امو ته وایي چې په میاشت کې یوازې 2 ځله د دوی د کورونو په نلونو کې اوبه راځي او دا لږه اندازه د دوی د کورنۍ ورځنۍ اړتیا نه پوره کوي. آب ما هر 15 روز باد میآید و ما نمیتونیم که در ظرف 15 روز امی آبی که در ظرف 15 روز در 15 روز میگیریم و ما امو ضرورت ما را رفع بتانیم ظرف 15 روز که تمام میشه. باز ما مجبور میشیم که از یک منطقه و دیگه منطقه به خاطر آوردن آب بریم و خانه ما که بلندی و دکوز ما بشکه 15 الی 20 افغانی هر بشکه آب میخریم. فصل تابستان هوا بسیار گرم میباشه و مشکلات کم آبی هم بسیار زیاد است و ما مجبور هستیم که آب خریداری کنیم و او را به بسیار مشکلات در کو تا خانه خود برسانیم. دوی وایي چې له یوې خوا ګرمه هوا او له بلې خوا د څښاک اوبو کمښت د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د دوی په وینا د اوبو د کمښت له امله اړ دي چې هره ورځ په لوړه بیه اوبه واخلي څو خپلې اړتیاوې پوره کړي. مخکې له دې یونیسف په کابل کې د اوبو د کمښت په ټینګار سره خبرداری ورکړی و چې که بیړني اقدام ونه شي د کابل د ځمکې لاندې اوبه سرچینې به تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه وچې شي. د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ یو شمېر کورنۍ وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په دې ولسوالۍ کې د بشري مرستو کچه د پام وړ کمه شوې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي په وینا د کار فرصتونو نشتوالی د خلکو ستونزو ته د طالبانو بې پروایي او له ګاونډي هیوادونو سره د پولې تړل کېدو د دوی اقتصادي وضعیت ته پخوا په پرتله نور هم زیانمن کړی دی. مارجه ولسوالۍ د هلمند یوه له لرې پرتو سیمو څخه ده چې اوسیدونکي له کلونو راهیسې په جګړې او تاوتریخوالي کې ژوند کوي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر کمال الدین وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په مارجه ولسوالۍ کې د بشري مرستو کچه په پام وړ کمه شوې ده. د هغه په وینا د مرستو دغه کمښت د خلکو په ژوند مستقیم اغېر کړی او ډیر کورنۍ حتی د خپلو لومړنیو اړتیاو پوره کولو ته بېوسه کړي دي.
زموږ سره کومکونه په جلب کې د زاړه دولت په وخت کې تر دغه پورې انجنیرانو ډېر کومک کوه. اوس چې دی چې امارت اسلامي راغلی دی هغه رقم کومکونه لکه هغه وخت چې وه اوس نشته ورولل. موږ ته هغه رقم کومکونه نه دي راکړي. اوس په 100 کورو کې که کومک راسي 50 کورو ته هم نشي ورکولی. په 100 کې 50 ته نه دی ورکړی. بس دغه زموږ خبره ده. زموږ غږ باید چې تر یو ځایه ورسېږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي د کار له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې د دوی ژوند ستونزمن دی. سردار ولی د دې ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو څخه یو دی چې ژوند یې د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته له ډېرو ننګونو سره مخ شوی دی. وایي چې د کاري فرصتونو نشتوالی او د مالی ملاتړ کمښت د هغه د کورنۍ اړتیاوې پوره کول خورا ستونزمن کړي دي. یو من اوړه مو ولاکت به مناسبي در به در ځان خپله شل سلی د کوره نشم وتلی. 4-5 شپږ اولاد مو په غاړه کې لیدلي کوچنی مې په یاران کې دی. د هغه د که شی یې که نه خو دغه نه کېږي. نو دغو نې ولاکه لرو په دګر کور کې چې و دغه یو من اوړه پیدا کړو دلته موږ په 11 کورو بیشو. 11 کور دلته په دا یوه سرای کې سره بیشو. اوقات خو ژوند خو نشته. سهار پروت یم ماښام ولاړ شه. نه کار نه غریبي نه ژوند د یخو هم وچکالي د خدای شی نشته. د طالبانو د 4 کلونو واکمنۍ وروسته د هلمند اوسیدونکي وایي چې نه یوازې کاري فرصتونه ورک شوي بلکې بشري مرستې هم د پام وړ کم شوي دي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ د مرستې په تمه دي د دوی غږونه د فقر او ناامیدۍ په منځ کې غلي پاتې دي. اوس هم سولانډ اقتصادي خبرونه. له کارغستانه افغانستان ته د تیلو صادرات 23 برابره زیات شوي دي. د هیواد د ملي احصایې کمیټې په وینا د 2015 کال په لومړیو 5 میاشتو کې افغانستان ته 50 میلیونه لیټره تیل صادر شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 23 برابره زیاتوالی شي. کارغستاني رسنیو لیکلي چې افغانستان اوس د کارغستان د تیلو لپاره په اصلي صادراتي ځای بدل شوی او د دې تیلو مسؤل لویه برخه ترلاسه کوي. د طالبانو تر ادارې لاندې د احصایې او معلوماتو ادارې راپور ورکړی چې په چنګاښ میاشتې کې له 104 میلیونو ډالرو ډیر ارزښت لرونکي افغان کورني محصولات بهر ته صادر شوي چې د تیرې میاشتې په پرتله 40 میلیونه ډالره زیاتوالی شي. د افغانستان تر ټولو ډیر صادرات په ترتیب سره پاکستان، هند او تاجکستان ته شوي دي. له بلې خوا د طالبانو تر ادارې لاندې ملي احصایې او معلوماتو دفتر اعلان کړی چې په چنګاښ میاشتې کې د هیواد واردات نږدې 1.2 میلیارده ډالرو ته رسیدلي چې ایران، چین او پاکستان افغانستان د توکو د لوی واردونکو په سر کې دی. طالبانو د نورستان 125 کیلو بیروج او کانزیټ ډبرې وپلورلې. د نورستان ولایت د طالبانو د قانونونو او پټرولیم رئیس ویلي چې د قیمتي ډبرو د اندازې په یو داوطلبۍ کې له 50 میلیونو څخه زیاتو افغانیو ته وپلورل شوه. د طالبانو تر ادارې لاندې باختر معلوماتي آژانس راپور ورکړی چې د هندي رسنیو په ګډون 150 سوداګرو د دې قانونونو د داوطلبۍ په پروسه کې برخه اخیستې وه. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 8.50 افغاني، یک یورو 8.10 افغاني، زر ایرانی ریال 1.8 افغاني، زر هندي روپی 2.8 افغاني، یو د اماراتو درهم 18.4 افغاني، زر پاکستاني روپی 219 افغاني. بهرني خبرونه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي واشنگټن ته رسیدلی ترڅو د خپل امریکایي سیال سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې اترې وکړي. د اروپا او ناټو مشران هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. پر اوکراین د روسیې د شپني بریدونو له دوام سره هممهاله ولادیمیر زلنسکي له ډونالډ ټرمپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر کړی دی.
یوازې څو ساعته وړاندې د امریکا ولسمشر پر زلنسکي ډیر فشار راوړ او په ټروټ ټولنیزه شبکه کې په یو پیغام کې وویل چې اوکراین کولی شي سمدلاسه له روسیې سره جګړه ودروي. هغه ټینګار وکړ چې د کریما بیرته راستنېدل او په ناټو کې د اوکراین غړیتوب به د سولې د هیڅ هوکړې برخه نه وي. کریما په 2014 کال کې د روسیې لخوا اشغال شوه او بیا د دې هیواد له خاورې سره یو ځای شوه. هغه څه چې په نړیواله کچه غیر قانوني وبلل شول. زلنسکي په دوامداره ډول ټینګار کړی چې د اوکراین د اساسي قانون له مخې هیڅوک اجازه نه لري چې د کریما په ګډون د خپلو سیمو لپاره د هیواد ادعاوې پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه هڅه کوي د 4 اوکرایني سیمو بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دونیتسک، لوهانسک، زاپورژیا او خرسون دا هغه سیمې دي چې کرملین 2 کاله د مخه د الحاق په اړه ټول پوښتنه ترسره کړه، خو هیڅ کله یې په بشپړ ډول نه دي نیولي. ولادیمیر زلنسکي د امنیت تضمین هم غواړي ترڅو د هغه څه مخه ونیسي چې کیف وایي په راتلونکي کې د روسیې احتمالي برید دی. د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ په الاسکا کې په وروستۍ سرمشریزه کې روسیې هوکړه وکړه چې اوکراین ته قوي امنیتي تضمینونه ورکړي لکه د ناټو د 5مې مادې سره ورته. زلنسکي دا وړاندیز تاریخي بللی دی. د اوکراین د اروپایي متحدینو یوې ډلې هم ژمنه کړې چې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته به د دې هیواد ساتنه وکړي او د اوکراین د ساتنې لپاره به د ډډ ورکوونکي ځواک په نامه ځواکونه وګماري. دا لا روښانه نه ده چې دا ځواک به له کومو هیوادونو جوړ او یا به کوم پوځي ځواک ولري. له دې سره هممهاله زلنسکي نن په سپینه ماڼۍ کې لیدنه کوي. د بریټانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او فنلنډ مشران به هم په دې غونډه کې د ناټو د سرمنشي او د اروپایي کمیسیون د رئیس سره یو ځای ګډون وکړي. د الاسکا په ښار کې د ټرمپ او پوتین ترمنځ د 2 ورځو وړاندې لیدنې وروسته چیرې چې دواړه خواوې کومې هوکړې ته رسېدو کې پاتې راغلي. د واشنګټن خبري اترې د اوکراین د جګړې د راتلونکي لپاره د ډیپلوماسۍ یو له خورا مهمو پړاوونو څخه ښکاري. اصلي پوښتنه دا ده چې کوم ډول هوکړه کولی شي د کیف پام ځان ته راواړوي او مسکو ته ډاډ ورکړي. اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیلو پوځ پلان لري چې د غزې ښار اوسیدونکي په راتلونکو 2 میاشتو کې د پراخو عملیاتو له پیل مخکې هغو سیمو ته ولېږدوي چې بشردوستانه نومول شوي دي. د دې هیواد پوځ ویلي دی چې له تخلیې وروسته به د غزې د ښار د کلابندۍ او نیولو پړاوونه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وه چې د اسرائیلو حکومت د اندونیزیا، یوګانډا او سویلي سودان په ګډون د یو شمېر هیوادونو سره د فلسطیني بېځایه شوو د منلو لپاره خبرې اترې کوي. هغه اقدام چې د بشري حقونو ډلې ورته جبري بېځایه کېدل وایي. په ورته وخت کې د زیتون په ګاونډیو او نورو سیمو باندې درانه هوایي او توپخانې بریدونه دوام لري. له نن سهار راهیسې 11 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې یوازې په تیرو 40 ساعتونو کې د 2 ماشومانو په ګډون 15 کسان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د لوبو نړۍ د UFC غوراوي سیالۍ په کابل کې پیل شوې دي. د کابل له 21 کلبونو 120 لوبغاړي په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. دا سیالۍ په 2 ورځې دوام وکړي او مسؤلینو یې ویلي چې د ترسره کولو موخه یې د هیواد ملي لوبډلې ته د غوراوي سیالیو لپاره چمتووالی دی. د دې سیالیو په پای کې چې د لویانو په برخه او بېلابېلو وزنونو کې ترسره شوي د کابل ولایت د غوره شوي لوبډلې لپاره به 13 لوبغاړي وټاکل شي. د افغانستان د بدني روزنې او فټنس ملي لوبډلې غړی د دوشنبې په ورځ په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره تایلنډ ته ولاړل. د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون مسؤلین وایي چې یوه 7 کسیزه ډله په دې سیالیو کې د ګډون لپاره تللې ده. د آسیایي سیالیو 55م پړاو به د اګست له 13مې تر 25مې پورې د تایلنډ په کوربتوب ترسره شي. په بلخ ولایت کې د لسګونو لوبغاړو ترمنځ سیمه ییزې غېږ سیالۍ ترسره شوې. په کشنده ولسوالۍ کې 80 غېږ سیالۍ وکړې. د دې سیالیو په پای کې 13 لوبغاړو خپل سیالانو ته ماتې ورکړه او 20 نور لوبغاړي سره مساوي شول.
ګرانو لیدونکو دا وه زموږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکوو تر څو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو ټي وي ته ولاړ شئ او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې درسره وڅارئ. الله پامان.